السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله والصلاة علی رسول الله. ښاغلو دوستانو، د لمانځه زده کړې 8 درس په سجده او دغه ډول په رکوع کې دعاګانې. ښاغلو دوستانو، د سجدې حالت الله رب العالمین ته ډیر خوښ حالت دی او بنده په دغه حالت کې الله سبحانه وتعالی ته ډیر زیات ورنږدې وي. د ابو داود شریف روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. و الله تبارک وتعالی ته خپل بنده چې ډیر زیات نږدې وي هغه حالت دی چې لمونځ کوونکی په سجده کې وي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي نو تاسو د دعا یعنی د غوښتنې زیاتوالی کوئ. اوس ښاغلو دوستانو، دلته یوه مسئله ستاسو مخ ته عرض کوم. فقهای کرام فرمایي که یو څوک په نوافلو کې یعنی د فرضي لمانځه او د واجب المنځونو څخه علاوه که چیرې نفلي لمنځونه کوي نو هغه کولی سي چې په سجده همدا ډول په رکوع کې دعاګانې وکړي. په سجده کې د سبحان ربي الاعلی څخه علاوه هغه مسنونې دعاګانې، مأثوره دعاګانې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څخه منقولې دي، کولی سي چې په سجده کې هغه دعاګانې وغواړي. ابو داود شریف کې بل روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په رکوع او په سجده کې د سبحان ربي العظیم، سبحان ربي الاعلی ترڅنګ دغه اذکار هم ویل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نو که په نوافلو کې یو څوک دغه دعاګانې ورسره ووایي ښه خبره ده، ممانعت نسته. ترجمه یې داسې ده: سبحانك اللهم ربنا، یا الهي ای زموږ ربه ته د هر عیبه څخه پاکې، وبحمدک او ټولې ستاینې تا لره دي، اللهم اغفر لي ای زما ربه و ما ته بخښنه وکړې. همدا ډول په احادیثو مبارکو کې راغلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په سجده کې دا دعا کول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره. په بعضو روایتونو کې دا کلمات هم ورسره دي: علانیته وسره. یا الهي ته ما ته زما ګناهونه راوبخښه، ټول ګناهونه راوبخښه، کوچني ګناهونه او لوی ګناهونه، لومړني ګناهونه او وروستني ګناهونه، ښکاره ګناهونه او پټ ګناهونه. الفاظ د دعاګانو یو ځل بیا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دوهمه دعا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة.